د مؤمنانو مور حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خوب په بستره کې د قرآن عظیم الشان دوه وروستي سورتونه یعنی سورت الفلق او سورت الناس تلاوت کول، بیا به په خپلو لاسونو باندې دمول او لاسونه به په ټول بدن باندې راتېرول او دغه عمل انسان د فلج له خطرناکې ناروغۍ څخه هم ژغوري. نو تاسې هم مخکې تر دې چې ویده کېدلی او د خپلې خوب بسترې ته تللی همدغه دوه وروستي سورتونه تلاوت کوئ، په خپلو لاسونو یې دموئ او بیا یې په خپل ټول بدن تېروئ. ډېر زیات کم وخت مو نیسي خو ګټه یې خورا زیاته ده. لومړنۍ ګټه یې دا ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقې به مو عمل کړی وي. دوهمه ګټه یې دا ده چې په دغه خوب کې به ډېر زیات په سکون او راحتۍ کې اوسو. او دریمه ګټه یې دا ده چې الله رب العزت به موږ او تاسې د فلج له خطرناکې ناروغۍ څخه په امان او محفوظ کې ساتي. السلام علیکم.